وایي کور تر هر ځای ښه وي، خو په نړۍ کې داسې ځایونه شته چې په رښتیا هم د زړه د کومې ښکلي دي او د هر چا د خوب کور کیدای شي. هغه ځایونه چې هوا یې کامله وي، له ښکلي طبیعت څخه ډک وي او خلک یې دومره تود او مهربان وي چې هیڅکله هم ځان یوازې نه احساسوي. دا ځایونه له هغې هم ښکلي دي چې ښکاري. نمبر 10 تحصیل ګرینلینډ. تحصیل د ګرینلینډ په ختیځ کې پروت دی چې د واورینو غرونو او یخ وهلي سیند څخه چاپیر دی. تاسو کولی شئ دلته په یو رنګین کور کې په بشپړه ارامۍ ژوند وکړئ. دا ځای که څه هم 2000 نفوس لري، خو له ایسلنډ سره نږدېوالی لري. نو هغه کسان چې دلته ژوند کوي د ښار او طبیعت دواړه ښېګڼې لري. نمبر 9 ایوار فرانسه. د ایوار ښکلی کلی چې د فرانسې د ژنیوا جهیل پر غاړه دی. دغه آرام کلی د 14مې پیړۍ یوې کلا تر سیوري لاندې پروت دی، له کلونو او رنګونو ډک دی چې هر څوک جذبوي. نمبر 8 ګیچډریک هالنډ. دغه جادویي هالنډي ښار آرام او خاموش دی ځکه چې سړکونه نه لري. دلته یوازې په بایسکل، پلی یا په کښتۍ کې په اوبو کې ګرځېدلی شئ. که چیرې د ښار له غالمغال څخه د تېښتې په لټه کې یاست، ګیچډریک د آرامۍ لپاره یو مناسب ځای دی. نمبر 1 بیبوري انګلینډ. بیبوري چې یو وخت د انګلستان تر ټولو ښکلی کلی بلل شوی و، د خوبونو ځای دی. دغه کلی د تنګو کوڅو او کلیوالو کورونو څخه جوړ شوی دی او ډېر تصویرونه ترې اخیستل کیږي. دا ځای په بېلابېلو فلمونو او تلویزیوني خپرونو کې ښودل شوی دی. نمبر 4 شیراکاوا جاپان. شیراکاوا د یونیسکو نړیوال میراث دی چې د شو سیند په دره کې په یوه غرنۍ سیمه کې پروت دی او په رښتیا هم په نړۍ کې یو له ښکلو ځایونو څخه دی. د دې ځای کورونه د بامونو په خپل ځانګړي شکل مشهور دي چې د ژمي د واورې د دروندوالي زغملی شي. نمبر 5 سانتوریني یونان. سانتوریني د یونان په یو ټاپو ګروپ دی چې د ایجین په سمندر کې پروت دی. د دغه ځای اصلي ټاپو یعنې تیرا له خپلو سپینو ودانیو، رنګینو او شګلنو ساحلونو سره د ژوند لپاره یو مناسب ځای دی. نمبر 4 البروبیلو ایټالیا. البروبیلو د ایټالیا په سویل کې د یونیسکو نړیوال میراث دی. دغه ښار د خپلو ځانګړو سپینو کورونو او مخروطي بامونو له امله مشهور دی. که چیرې د آرامۍ په لټه کې یاست، البروبیلو د ژوند لپاره یو مناسب ځای دی. نمبر 3 وینګین سویزرلینډ. که غرنۍ منظره او تازه هوا مو خوښیږي، نو له وینګین څخه ښه ځای نشته. دا ځای یوازې په اورګاډي کې تللی شئ او کله چې هلته ورسیږئ، د غرونو په ښکلي منظره کې به د تګ راتګ فکر هیر کړئ. نمبر 2 جوس کارا هسپانیا. د هسپانیا دغه ځای د خپلو نیلي رنګي کورونو له امله مشهور دی. په 2011 کال کې یعنې سومورفیس فلم لپاره دغه ځای ټول کارونه په نیلي رنګ کړل شول او خلکو دا رنګ دومره خوښ کړ چې له هغه وخته یې همدا رنګ ساتلی دی. نمبر 1 کولمیر فرانسه. کولمیر د ژوند لپاره یو ښکلی ځای دی. له خپلو ښکلو اوبو، تیږو کوڅو او نیمه لرګیو ودانیو سره دا ښار تاسو ته دا احساس درکوي چې د منځنیو پیړیو په کیسه کې یاست. په کولمیر کې د سهار له خوبه پورته کېدل یو ښه احساس دی. هیله لرم دغه څخه مو خوند اخیستی وي. د نورو برنامو لپاره خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ګډون کول مو هیر نه شي. موږ سبسکرایب کړئ د را روانو ویډیوګانو لپاره. تر بلې ویډیو ښه وختونه.